سلامونه. که چیرې د ټاکنو له ورځې وړاندې له تاسو څخه بنلیک او یا د تاسو آی ډي کارت ورک شي، تاسو باید څه وکړئ؟ که چیرې تاسو سره بلنلیک او یا آی ډي کارت نه وي موجود، د ټاکنو په ورځ باندې تاسو رایه نشئ ورکولی. نو د دې لپاره تاسو باید دواړه همزمان ولرئ. که چیرې له تاسو څخه آی ډي کارت ورکیږي د دې ورځې نه وړاندې، نو تاسو عاجل باید د پولیسو دفتر ته ورشئ او د هغه ځای څخه باید داسې یو سند ترلاسه کړئ چې هغه ثابت چې تاسو ته ولیکي چې تاسو آی ډي کارت ورک شوی او تاسو یې پلټنه کوئ. او که چیرې له تاسو څخه بلنلیک ورک شي، یعنې د ټاکنو دپاره هغه بلنلیک چې تاسو ته استول شوی هغه ورک شي، نو تاسو باید زر تر زره خپلې ښاروالۍ ته ولاړ شئ او له هغې ځای څخه د خپلې بلنلیک کاپي ترلاسه کړئ. بیا وروسته د ټاکنو په ورځ باندې تاسو کولی شئ د خپل آی ډي کارت او د ټاکنو لپاره د بلنلیک سره یو ځای ورشئ او هلته رایه ورکړئ.